خبره مې اوره کړه خبره اوره نن سبا ټیک ټاک ټول جنکې خرابې کړې دي. او کنه بچي ته دې وجه خو زه د موبایل تا ته نه پرېږدم. हो गया غلیم لګه کمی دی. او دلته خو زما غم چا سره نشته، چا سره د ودونو غم دی، چا سره د جوارو غم دی. مرګورو واخد تاسو په دې دنیا کې داسې کسانې چې زما خبرې ته م وکې خودو دا منې چې زه دلته ولې رالم. داسې کارو زما ډېر غټ ارمانو. ما وایي چې زه به په یو مالدار ځای کې واده وکړم او ما له به خدای پاک یو غټه بنګله راکړي، ګاډي به یو او زما به یو سټایل د هر زلمي د ارماني د چا پوره شي او د چا نه. داسې کار وشو زموږ په کلي کې یو کس و، ما ته څه پته وه د هغه لور وه او هغه زړه شوې وه، چا نه کوله. ما خو لیدلې م نه وه. بس زه داسې په لار تېرېدم، ما ته وایي چېرې ته ډېر ښکلي ځوان یې، ټول صورت شکل صورت چې دی که نه دا د خانانو دی. بس زه ډېر زیات خوشحاله شوم، زه کار وشو. بس ما ته وایي داسې کار دی چې زما لور د کور کې او زه یې مړه چې تاله یې درکړم. ما یې وایي ګوهریا بخت را بیدار شو. بس غاړه کې مې ورته کېښوده نو غاړه کې مې ورته کېښوده چې غاړه مې ورته کېښوده چې جینۍ مې څنګه وکړه نو مړه به داسې وي چې زه به تاسو د پنجاب یو تور سانډه و، نی صورت و او نی صورت و. خو ما وی په شخص زما خو میشن دولت و خو چې څنګه مې جینۍ را واده کړه او داسې مې ورته وکتل نو ما وی ګوهریا زه په شرح یا به حسن علی یا به دولت علی مې په حسن دی اور لګي. جینۍ یو ورځ نیمه تېره کړه، ما ورته ګورې مې داسې کار دی چې تا ته خو پته زما خو نه ټک شته نه روزګار هېڅ هم نشته او مې دې پلان لري دا ځمکه وغواړه چې ستی سي سره سي. بس ورته خاصم زما د کور عزت دی. ښکلې جملې ما ته څه وایي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي. اوس دا سپېمې او دا شونډې راته داسې ببرې کړې. ما له ډېر کار راوسته. ما یې دا راته چا ویلي دي ما خو ته کړي صرف د دولت لپاره چې څنګه او رونو ته دغه وکړم. ما یو 2000 وویل چې رونه یې راته داسې وویلم که نه په خدای باور وکړې لکه د بوس سقې یې رانه جوړ کړم. خو بس څه مې کړو بس مالدار اوس خو غریب وم. ما ته پته ده چې یو زوري سپېرې ما خو وی کو دا تاسو ما ته داسې غوږ کې خودی زما پیسه وری دا د نیا مېړګان خو مې ټول جوړې غري مونږ ټول روغ ودانې څوک لیونی زه خو ټیک ټاک یم. مونږ ټول روغ ودانې اوس لیونی خدای پاک دا څه په چا راته خیرې کړې وي چې اخري ژوند دې په ضلالت کې شي. آمین زیاده دوسری زیاده خبره اوره ملمه خاطر او ملمه دره ته اوس ووایه که نه پرېږده نه کښېنه نه ولې ویښتو له ګوتې وړې ورته ووایه که نه. خیر زه خیر ماشوم زه بس دې باندې جګړې مه کوئ. تاسو ټول ښه الحمدلله. خو دا راته ووایه که نه چې ستا د ښځې نوم څه دی؟ دا خو د شرم خبره ده. دا خلک به څه وایي چې دې ته اوس ته وګوروي دا د شرم خبره ده. د ښځې د لاسه خو ته ای شرمېدلې ای شرمېدلې نوم دې وانغېشته. ښه نوم درته اخلم. واخله نادانه دا ته ووایه چې هغه بل جوړه پوک څه شو؟ کوم جوړه پوکو؟ اته چې مشر دی. ما نه خو د ګاونډ کې ډېر خلک مشران دي. د ګاونډ خبره نه کوم، ظالمه د غرور خبره دی کوم. ها مشري یادې ها هغه عثمان خیل سره لاړه هغه ورته را چې تاسو چې یو کارغه ولم د هغې ژبه ورته به ټیک شي. یا بچې د هغه خپل نظر لګي نه او ولې قارغان دا څه شوی؟ نو بس دا ځکه چې هغه ټیک سترګې لاندې څه کارغه مارغه رایي وبې ولګي دغسې به کور ته راځي. زه خو په دې نیمه خو ځان په هندو باندې دا خوله غواړم نه کي
اکثر چې کله سړی غوزا کوي که نه دا کاڼي اکثر د خولې له راځي او ورته مې وویل چې هلکه ورته ودوان ویجاړې اورې یا خوږ به شي چې زمونږ نه مني نو سر به خوري زه یم چې د پټاک کې خپلې شونډې بندې نه کړي ده ونیولي او ځان ته خیال کوي یا دا خبره یې ټیک ده دې کې حقیقت شته خو زه یم چې دا واده ونه کوم که چې په شله ګوډۍ واړم که نه دا مازغه مې پایان شي داجي مرسلین د جوار دي او یې رالی په ټیکه ورې به څه ورسره وکړو بسوري به که نه کوږې غلیم لږه کمې دي او دلته خو زما غم چا سره نشته چا سره د ودونو غم دی چا سره د جوارو غم دی خو سمه که بدې ښکارې مخ را ګونجي کوه مه ګورې څنګه راغونډه که دوست ما چې د مشر کشر تمیز خو دکې نشته دا چې تا سره مې خبره کوله وای دې خبره خو ماله ملا ماته کړه بیا څه خبره کوي وایه ویم خلک خو د اصل نسل تپوس وکړي که نه چې لور خور ورکوي ویم بس لکه د ګډې بېزې دي چې دې د ګاډي نه راوویشتم او د بل په لاس کې دې ورکړم او زه دې ورسره ریټ وکړو ویم داسې کار وکړه چې دې لالچي دې ورکولم نو اوس د دې خبرې څه غم رالی وکړې که نه لیوني لم ورکړم نادانه بچي ما ویل چې شال به په شړۍ بدل کړو ټیک شو دغه دواړه شړۍ وختې موږ وی شال به پکې وخېږي نو ښه وي اوس دا هم شړۍ ده او هغه هم شړۍ ده اوس څوک ویم دا غټ پټ کور ته چا ساتلی دی دا د یو دی سلطان یې ساتلی دی ټیک ته که نه او بله خبره مې درته دا کوله لکه ته چې دا خبره کوې که نه چې دا به د کوره روکو کو د بچو ودونه به مې وشي او زما ژوند دې غرق کو ته خو غر کوې نو په دې عمر کې لا ته نور هم غر کېږي عمر دې نشته بس د خپلې بهانې دعاګانې غواړه په جانماز کښېنه ځینې راپاسه مروږه شه ځواني مړ شي ویم ته خو زما په مخ کې پیدا شوي نو دغه یم که نه اوس په ستا مخ کې مړ هم شم ستا مخ کې به مړ هم شم چې ته شلو کال وي او تا چې هغه بل دی دا خو بیا له پنځوي دا دوه دی نو بس هغه مو چوشني څه شوې چوشني راوړې بچه داجي چې تا الله پاک له بچي زر درکول دې کې زما څه قصور دی دا خو ستاسو غمونو زما نه داسې جوړ کړی ته ویل څه غواړې زما نه مشران دي او ته ورشه د پنځلسو د لسو کالو لګي څه به وکړې ویم ورشه دې لیوني چې دی نو ورشه تپوس پوښتنه یې وکړې دا په غټ غم هم چې اړولې ما راباندې بوتم ولې بوتم ولې اسپتال کې مې ورکړی دي او غالب زما ملګری دی ښه دوست مې دی راته ویل چې ټیک شي بیا بوځې که نه خلک دې تپوس وکړي چې ته زما دا لور په کم نیت باندې کې د هغو په نیت کې دا خنډانو بغیر د عیسي نه بله خبره نه کوله زه خو ستاسو دپاره لګېم مې زما خواړه واړه وروڼه زه به د هغې نه څه غواړم هغه ځای کې دوه درېو کټو ځای رسي اوس مې وړه ولې دا دوه درېو کټو ځای مې رسي دا خو چې دی نو زه غلی ما دا چې ما له پوره خپله حصه راکې ستا څه مطلب دی چې تا نه مې حصه درکړم دله م ورکړم هغه بل له پوک له م ورکړم که نه زه به کوم خواځم حاجره بچی حاجره بابا اوبه مې ته راوړې لویه شي بچی کښېنه بچی بابا وختر څه ته زه ګورم ته ولې خپه خپه یې بچی خپه خو نه یم خو چې د خپلې زندګۍ ته سوچ وکړم بچی د زما په زړه دغه ارمان دی چې ستا دا تعلیم زما په ژوندینې پوره شي او چېرته په ښه ځای کې ستا رشته وشي نو دا مې غټ ارمان دی پړه بابا ته ولې غم کې الله به خیر کې الله به زما تعلیم هم پوره کړي او الله پاک به ستا ارمان هم پوره کړي بابا دا خو ستا باندې لوی غټ احسان دی چې تا په دومره ګرانه ګرانۍ کې او په څه وخت ما باندې تعلیم وکړو نه بچی دا څه خبره ده دا خو د مور او پلار فرض دي او د خپلو بچو دپاره کوم سړی به نه غواړي زه خو یم چې د دنیا په ګوټ چې څه خوشحالي چې هغه تا له راوړم بچی ځکه چې ته خو زما زوی مې او لور مې وې ول نه بابا زه هم ستا زوی یم او هم ستا لور یم زه به کله هم تا د زوی کمی نه محسوسوم الله دې خوشحاله او آباد لره بچی خو ډېر خیال به کوې ځکه چې نن سبا د معاشرې خو تا ته پته ده زما د عزت په هم خیال ساتي په دې کلي علاقه کې زموږ ډېر عزت دی ترونه تربوران دي خپلوان دي او بیا دا خلک خو د دومره خبرې نه لویه خبره جوړوي اوس زما ګران بابا ستا عزت په ما ډېر ګران دی زه به خپل سر ورکړم خو ستا عزت به هېڅکله نیلام نه کړم نه بچې داسې خبرې مه کوه الله دې په تا باندې تود بادم نه لګوي داسې خبرې کوې او چې زه ژوند یم نو انشاءالله چې داسې به هېڅ هم نه خیري انشاءالله بابا خو بابا یو خبره مې کوله چې تر څو ما ستا کور نه آباد کړی زما د واده خبرې مه کوه
ځکه چې زه په تا باندې ډېره خفه کېږم او چې زه واده شم نو ستا خدمت به څوک کوي په دې کور کې خو ته بالکل یوازې پاتې شي. بچې دا به زما په تقدیر لیکلې وه زما په قسمت پیدا لیکلي وو په دې کې زه څه کولی شم بیا دا زه عمر زما ده واده خو نه دی که نه. اوهو بابا ما ته پته ده چې زما مور سره ډېره مینه کوي هغه ته هېڅکله نشي هېرولی خو بابا مجبوري ده که غلا د نه که زما واده وشو نو ته خو بالکل یوازې پاتې شي زه به هله واده کوم چې ستا واده مخکې وکړم. کتی به شي بچې الله دې خوشحاله و باد لره نن سبا خو داسې بچې ډېر کم میلاویږي چې د مور او پلار په خوله باندې واده وکړي ګنې ته ورشه دا څه څه قیسې دي. بالکل بابا ستا خبره په خپل ځای بالکل ټیک ده نن سبا ټیک ټاک ټولې جنکۍ خرابې کړې دي. او که نه بچې د دې وجې خو زه دا د موبایل تا ته نه پرېږدم چې د سکول د کالج څه خبرې یا څه نورو ملګرو سره خبرې کوې نو زما په موبایل باندې کوه. ول نه بابا چې ستا موبایل شتون زه بیا په خپل موبایل باندې کوم څه. ټیک ته بچې داسې څه ټینشن ماله زه ورځم زما څه کار دی او راشه دا ور راپسې بند کړه د ځان خیال ساته بچې. ډېره ښه ده بابا تم د ځان خیال ساته خو چا سره لانجې خو یې مې ونه کړي. نه نه بچې زه خو د دوو کسو روغه راولم د چا میاد لږ کې ورغلم نو خو د خیر دغه کوم ځکه چې د چا کور آباد خپل کور به د الله آباد کړي. راشه بچې دا ور راپسې بند چې ستا بي پي هش بیا تم په ځان باندې نه پوهېږي ته مانچه دې په غاړه ده په دې باندې یېرېږم. د شرم خبره په زه وبیم ده سلطانه سلطان خدا ما رکھو بس زما خبره په ټول منه او ته خله واده کې کلک په خان دی نه تم دا سو ګوره په سر باندې ټول پرمده ته ای شرمېدلیا خانو بیا دا مره د سپینې ویښته مې وسوځېدله دا ولې پته نه لګي چا پکې داسې پرفیوم لګولي پورې روان شه چې بالکل هغه غله راغله غول دې وخوړل چپ ګل مې وخوړلی او بالکل ګل مې وخوړلی. دا یو نه دی د بیګا تورې خوړلې وي او زموږ ډاکټر صاحب په تورو کې غټ ډاله چوجي د کمګور خوله ډکه کړې ده ډکه کړې ده او بس نور څه وای بین به پکې دي نه نو خیر سپی لګو په پیاړه وای کنه نشته وبکم دي خدایا چې ماته چا خیرېږي چا خیري وخت د ډمبرو لرګي شه خدایا پورې پاسه نه خدایګه تا دا چا خیرې کړې و دا څه منډه ورپسې شه ورپس دی خودريګه دی خورشه اورګه پرېګره دا څه منډه کا چابه منډه کا ته دی خورشه دی خو خدایم ذلیله کنه ته دا سلوي هم كم هم ويري سا اوس ما عمر والدي او دی نه دی والي ته نه شماله چې د کونډه وګورې دا کور مې بیا ودان شي. بشما اوس د کونډه وګوره دا خلک بس وي دی خوا دي بچی لګ باندې زړیږي په زړېدو دي دا خلک چې خدای په سترګو وړاندو او په خوله ګونګیان کي د دوی د لاسه خو تباه او برباد شو. ورکه کلی اوس یې خواندو کو لکه مطلب دا چې د سر د ستاسو د ودونو نه د خپل واده غم دی. ان شاء الله جن په گاډي به روم ته ما کوه ته دا کار وکړه چې بوکر موکر راوا چې بوز زما کور دراغون کا شرم و ما خپایو په عزت کې مواده کړی خدای تباکن ځان په ځکه له گاون مخانده و ګوره خاوند دی لیونی و په هغه خانه کې داخل کړی دی سره پاسه میاشه کیږي دوه درې میاشه ټیم پکې پاتې دی ته ولې په خبره نه لیونی سره چې د بوډامو زما عمر څه دی او خدای په دغه عمر لعنت کا چې ستا عمر څه دی مونږ زاړه ته اوس پیدا شوې بس پرېږده دا زری والی شوي دا ویښتې په ایمان کې سپین دي او کورونه خپل لاغون کړي دي او ته نن لاړې او په سبا ویمه شوه نو ما ورته څه ویلي دي څه ویمه نو ما خو چې ډېرې د ځمکې نه بله خبره ایستله نه او ما په تا شرم کول څه وایي دا خو ما وی چې راشه ځمکه به راته میلو شي نو تا سره مې واده وکړو د داسې خو تاسو نه یې زه ستاسو په پیدا کې او ستاسو په غم کې لګیا یم اوس موږ شو ناجي کوټې پاسه اوس خشاک شته او شته دا به خیر سره چې هغه بل راشي که نه دا راکوز کوي او لږ پټرول لرم او دا دننه زه لکه د هندوانو سېځم چې د مې ونسېځه که نه او خولې دې واچه کړه خورې او ته مې ماته ونسېځلې ما له به نوم بد دویم داسې کوي خاوند مې دی خدای دې تباه کړم چې خاوند دې نو پرېږده کور ته ځه که نه ته وګوره کنه دا چې مې قسم نه کوي یوه ورځ مې وساتي دا خو چې دا پلار جم دی سوای دا چا ساتې د پلار ژوندې ساټه شه به راچو ورخوشه ته زما خبره ووایه پیدا یاره
ته مشرې کو څه ته مشرې دا لکه خواتي ده نه او داجي دا جی پوچې سړیتوب دې وطن نه دی خولې دا- د بچو دې صحیح پرورش نه دی کړی کیسه به وکړه کیسه ده دا څنګه څنګه زه څنګه سره دا چا کیلانه کټ تاو کړی والله قسم په دا خپل دی هو به بچی مس کې خو یو کنه دې سوچته خو خاصه دی خوښه او دا پر لکه مخصوصه کنه او کنه سړی شو دا څه کار دی بچی کنه خپل ځای کې نه چې که خی دا څه کار وکړو چې بل خاص نشته ولا بل شو پتا ده ٹھیک شو ولی نو که سړی روغ شو والله کې راولي نه راولي سپیکه هغه ګوره جنگ جګړه کې هغه ګوره پس خدای شته کې یو نوړې روټه را پس نه نه خیر دی ویم زبم در سره لاړه شم زما سره لګې ډېرې پټې خبرې دي ابا ورسره وکړم ویم دړنه دومره بد نه دی دړنه خو ډېر ښه دی داسې مینه راسره کوي ښه مې خوشحاله ساتي بس لالچ په هماغه شي دا څه کار وکړه چې کور کې ته کښېنه دا قصه زمونږ ده مونږ به لاړ شو خبره به وکړو خیر دی بیا به تا بوځو که دې ځان سره بوته دا لیونی دې خو ما لا هغه شته خبره ختمه یو دې ځان سره مه بوځه په خپله لاړ شه دا خبره چوچو کو ویدا لیونی زه لیونیم ما دې اوس پاته سو کو پرو غره مورې ته دا لیونی دی دا پیدا چپړه دې سم تقومه نو نمبر را راواله ته داسې کار کوه د کور خیال ساته ما دې ځو او زه راځو تا ته بیا چې وایم ځه اپا شرکه ازاجي ویم دا جي چې زه نه وایم لږ ځان سره ورسره غوړ زیړ واخله نو خاوند مې دی د سر سوري مې دی ویم که ګوره زمینې نه شوي چې دې مې عزت نه کوي رښتیا خبره دا چې دا شکر دی چې ته جم دی الله تعالی ډېره روغه سټه درکړه په دې کور کې مې ځای دی دې خو به ما وباسي صحیح ده داجي د دنیا مخ په ځمکه چې څونه دلګان دي او بې غیرته دي هر هغون کې په یوه تله کې واچوي او دا کمینه دا به بله تله کې واچوي دا بې خوند او بې درنه خېږي دا ټیک ده اسی خاوند دی یاري هیڅ خبره خو نه بېزتي خو ما ته داسې ښه چې لکه زما کېږي دې دې نه کېږي ستا به بېزتي وکړي د شلو ډوډو تنوره دا ستا هغه میړه کېږي تاسو ته خپل خدمت نه بخمه ګورې دا جي دا مې درته ووایي زما دې خبره کې مخکې شه موږ هم تا د خپل حق نه در بخوځه بچی چې زم بخم کنه نو او بخل شي چې زم نه بخم کنه په ایمان کنه بخل شي ځان ولو بخه ځه چله ولی الته هغه نه صبر وکړه وای موږ مزدوري کوي یا زموږ ټیکداران یو چې د دولت وانه شکر وباسه ها او دا مخ بس پرې ده نو نه راخکړي ځه میک اپونه دی ولیا او ځکه چې دې لاړ شي راشي زه بیا په خپله منډه وکړم او خاله خوال بېوالم څوک هم خاوند مې د که ډېر هم بد شي رغېدون خو مې ترې نه کېږي خدایه چېرته مې داسې زړه شوی دی خو پخی بې راله څوک زه په سړو سکمې نه خدایه کینه نه مې هغه ستر راځي نه مې هغه غوښې راځي او نه مې هغه ټبر راغی اوسه پورې چې زه دا په څه کوم کار دی حالات کنه کې ټبر ما به پرېږده الله خو مې نیوه ته ووایه څوک ورته ووایي ته ورته ووایه راوینیسې نه وایي نه دلته کې خو موږ سزا راکوي او دس مې نشته چې اودس کوم بیا به راته وایي ښځه ټیک ته مرګري چې د ماسپښین لمونځ وشي که نه دی به الله خو معینا وایي قنوت به راته یم ښه ښه ټیک شو ده دا خبرې نشته او داسې کار وکړه که نه بل یو چل وکړه ته راپاسه راشه دی ما ته وایي اورې خو راشه راپاسه نن اوس ته پرې رانیسم راشه دی خوا دلته بره کښېنه کښېنه دلته په دې ځای بره کښېنه ډېر اوچت په نه خېږي بس اوس دوی ته یو تقریر وکړه چې دوی لږ خوشحاله شي رانږدې شي ورته شابه شابه تاسې هم د کور نه راغلې د ښځې ته اوسې دوی ته به ټولې قصې کې خاندی به ورپسې لاسونه به پړقوې کښېنه شابه مرګورو تیز وایه مرګورو یو زما خبره یاد ساتئ یو خو دا نشې تماشې بلکل مه کوئ صحیح ده خرچه به خپله کوئ پیسې به خپلې لګوئ او په معاشره کې به د هر سړي مخ اړئ دا ډېر ناسور شی دی او خدای دې کور د هغې خلکو روان کړي چې تاسو پرې خشته ګلالو باندې دا وکړو پرې تورو پنجرو کې لکه زما سپېره بند دی هلکه لاسونه ورته وپلکوئ خبره یې ټیک ته وپلکوئ لاسونه ډېر ښه ډېر ښه دا خبره یې د سړیتوب ده دا زموږ د پیدې خبره ده بیا خو زه په دې خوشحاله یم ډېر زیاته چې تاسو را مشر کوم دی که نه افتخار صاحب و نوم یې اخله افتخار صاحب نوم یې اخله ما دې خو نوم نه راته په مې شربت اوس کنو بس
دا ډېر ښه انسان دی تاسو ته ګوره ښکلی خوراک هم درکوي تاسو ته قرآن پاک تلاوت چې هم درته کېږي تاسو مانځه ته هم پاسئ صحیح ده ګوره سپینې ټوپۍ دارې دا ته په سر کړي دي نو داسې کار دی ملګرو چې کله له دې ځای نه لاړ شئ که نه لکه زما د سپېره په شان دی چې د دې شي نه خو مکمل توبه وباسئ بیا ولې داسې نوبله کوې ډېر ښه منم دی دا خبره هم د سړیتوب وکړه نه نیا مېړګانو زه به ټول ورځ کره میراوس لګیم چې دغه هغه ووایه ها نو داسې کار دی که نه چې بیا به په خپله محله کې ګرځې او دا کم ناسوران دا کمینه خلک چې ګرځي که نه او د خلکو له دا کم د نن سبا دا ایس ورکې اوس په ماشومانو جنکوم شروع کړي دي نو بچو تاسو د پته را چې تاسو د انسانیت خیال ساتئ که نه نو ستاسو به دا دنیا هم ښي او اخرت ای دا لړ بیا لاسونه والو